السلام علیکم محترمو دوستانو، په دې هیله چې ټول روغ او جوړ وئ او د صحت جامې مو په تن وي. بیا هم حسب الله مقدس یم د کامن ګاید عمومي لارښود د یوټیوب چینل څخه. دوستانو په نننۍ ویډیو کې زه تاسو ته دا ښیم چې موږ څنګه کولی شو د یوټیوب لپاره یوه ښکلې لوګو په دې ډول باندې ډیزاین کړو. نو دوستانو د هغه تر مخه زموږ د یوټیوب چینل چې دی په اسلامي برخه کې، همدارنګه د انګلیش د ګرامر په برخه کې، د مکتب د مضامینو په برخه کې چې په هغه کې ریاضي، فزیک، کیمیا تدریس کیږي، او د یوټیوب په برخه کې، همدارنګه د فیسبوک په برخه کې او د موبایل په برخه کې زده کړې لري. نو هیله ده دوستانو زموږ د یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. نو راځو دوستانو د ویډیو په لور. لومړی به تاسو دوستانو پلی سټور ته لاړ شئ او له پلی سټور څخه به دغه اپشن پکسلاب را ډاونلوډ کړئ. دغه نو وروسته به راشئ دلته. د دې لپاره به دوستانو تاسو لومړی زه راځم دوستانو د دې لپاره یوه صفحه ورته ټاکم. او اوس به دوستانو د دې لپاره تاسو راشئ دلته به په سایز د دې لپاره انتخاب کړئ. سایز ته به تاسو راشئ دوستانو، ایمیج سایز به تاسو ورته وټاکئ. خو دوستانو د دې لپاره د لوګو جوړولو لپاره باید تاسو سایز سکویر کې ورته وټاکئ، یعنی مربع وي باید. وروسته به دوستانو تاسو راشئ دلته به په اوکې باندې کلیک وکړئ. او له هغه وروسته به تاسو دوستانو راشئ دلته به په دې ټایټل باندې به زه لومړی به د دې لپاره شیپ به ورته وټاکم. نو زه راځم دوستانو دلته په شیپ باندې کلیک کوم او د دې لپاره مربع شیپ اختیاروم. اوس به راشم دوستانو زه د دې اوپسیټي به صفر کم او را بشم د دې لپاره به سټروک ویت دا به ورته وټاکم. مثلا زه دومره اندازه ورته ټاکم، دومره اندازه صحیح دی. اوس راځم د دې لپاره کلر انتخابوم، مثلا زه ورته دغه کلر انتخابوم. اوس به راشم دا به ورته اوکې کړم. اوس به راشئ تاسو دوستانو د دې لپاره به تاسو دلته سټروک به ورته انتخاب کړئ دوستانو، یعنی دیوال به ورته انتخاب کړئ. مثلا زه دغه رنګ ورکوم، دومره سایز ورته ټاکم. اوس راځم دا ورته اوکې کوم او وروسته راځم دوستانو دلته زه په د دې لپاره شاډو انتخابوم. شاډو باندې کلیک کوم، زه یې راډوس یعنی شای صفر کوم او افسیټ یې یو څه ورته زیاتوم. مثلا دومره صحیح دی دوستانو. اوس دا د دې لپاره ما شیپ انتخاب کړلو، شیپ مې جوړ کړلو. نو دوستانو تاسو دا باید ولرئ کله چې تاسو د یوټیوب د لپاره لوګو جوړوئ، نو د دې شیپ باید دغه کنجونه چې دي دوستانو دغلته او دغلته او دغلته په دې سرونو کې باید له دیواله سره ډیر نږدې وي. نو په دې ډول باندې دا باید دیواله ته نږدې وي، ځکه چې د یوټیوب لوګو باید همدا ډول باندې ترتیب شي ترڅو هلته په چوکاټ کې په منظم ډول باندې راشي. نو راځم زه دوستانو دا ورته ترتیبوم. نو دوستانو دا ما په دې ډول باندې ترتیب کړل او وروسته د دې نه راځم زه د دې لپاره دلته ټیکسټ انتخابوم. په ټیکسټ باندې په ایډیټ دلته کلیک کوم او د دې لپاره کامن ګاید په نامه باندې لوګو جوړوم. نو راځم لومړی سی ورته انتخابوم او اوس راځم دوستانو دلته د دې لپاره سایز انتخابوم. راځم دلته سایز د دې لپاره منظم یو څه غټ ماته ښکاره شي. نو اوس راځم دا دلته منظموم او اوس راځم دوستانو د دې لپاره لومړی به ورته پونټ انتخاب کړم. پونټ کې دوستانو زه دلته پرسنټ باندې کلیک کوم او دغه پونټ زه دوستانو ورته انتخابوم. راځم په اوکې باندې کلیک کوم، د دې یو څه سایز غټوم او اوس راځم دوستانو د دې لپاره کلر انتخابوم. کلر دلته په دې ډول باندې ورته انتخابوم. مثلا زه ورته دا کلر انتخابوم. دا مې چې کله دوستانو ورته انتخاب کړ، اوس راځم دا 3D شکل ته تبدیلوم. 3D شکل ته چې کله تبدیلوم زه به ډیپت ورته مثلا دومره به ډیپت ورته وټاکم. صحیح شو دوستانو. اوس مې چې کله دا ډیپت ورته انتخاب کړ، کامن ما جوړ کړ. اوس راځم له دې څخه دوستانو زه کاپي اخلم. کاپي مې چې کله واخیستله نو دا راځم ایډیټ کوم یې او وروسته دلته زه ورته ګاید انتخابوم جی. نو دا دی دوستانو ما دا هم جوړ کړ. اوس راځم دوستانو یو څه یې منظموم.
نو اوس دوستانو زه د دې لپاره دلته راځم د دې امبوس هم ورته انتخابوم. امبوس 130 ما ورته ټاکلی دوستانو صحیح دی. د سی دپاره ما هم امبوس ټاکلی صحیح دی. اوس راځم زه دوستانو د جی لپاره زه دلته کلر انتخابوم. راځم دلته په کلر باندې زه کلیک کوم کلر. نو را بشم دوستانو د دې لپاره زه مثلا دغه رنګ زه ورته انتخابوم په دې ډول سره. نو دا زما مرتب شه. اوس راځم دا دلته دواړه دا بندوم او له دې څخه دوستانو زه یوه کاپي اخلم. دا کاپي راځم زه دلته دا ایډیټ کوم دوستانو او کامن ګاید به زه اوس دوستانو ولیکم دلته کامن ګاید. اوس راځم دوستانو د دې سایز یو څه کوچنی کوم تر څو ماته په صفحه کې معلوم شي. په دې ډول سره سایز یې کوچنی کوم یو څه نور هم په دې ډول سره تر څو دلته منظم راشي. نو زه دوستانو دا یو څه منظموم یو ځل. نو دوستانو دا ما په دې ډول باندې منظم کړ. د دې لپاره ما امبوس یعنی د رڼا سایز هم ورته انتخاب کړی دی. اوس راځم د دې کلر ته. د دې لپاره کلر انتخابوم دوستانو. راځم کامن ته همدې ډول رنګ صحیح دی. زه د ګاید رنګ ورته انتخابوم. نو را بشم ګاید ته. د ګاید لپاره زه هم دغه د جی رنګ ټاکم په دې ډول سره دوستانو. نو تر دې ځایه پورې زما د کامن ګاید جوړ شوله، لوګو مې جوړه شوه. عمومي لارښود زه اوس په پښتو ورته لیکم. نو اوس راځم دوستانو دا دلته زه په دې ځای کې دلته یو ځل سیو کوم. سیو از ایمیج باندې دلته کلیک کوم. کسټوم دلته الترا ورته انتخابوم او وروسته راځم دوستانو دلته په دې سیو ټو ګالري باندې کلیک کوم تر څو ګالرۍ ته سیو شي. نو اوس راځم دوستانو د دې لپاره پښتو فونټونه دا پکسلاب مکمل پښتو صحیح فونټونه نه لري، یوازې عربي فونټونه لري. نو په هغه کې زه عمومي لارښود په پښتو نشم ورته انتخابولی. نو زه راځم دوستانو دلته په دغه پکسلاب کې زه تاسو ته وښیم. په دغه پکسلاب کې دوستانو زه پښتو فونټ ورته انتخابوم. نو راځم په دې باندې زه یو ځل کلیک کوم او راځم له دې ځای څخه ګالرۍ څخه زه عکس همغه عکس را اخلم دوستانو. په دې ډول سره دغه عکس را اخلم دلته کې کوم. اوس راځم د دې لپاره دوستانو پښتو باندې زه عمومي لارښود لیکم. عمومي لارښود یو ځل لیکم. نو دوستانو ما ویډیو یو څه تیزه که. اوس راځم د دې لپاره دلته فونټ انتخابوم. مثلا زه ورته دغه پښتو لیکبڼې 38 په دې باندې کلیک ورته کوم. دا ورته انتخابوم. اوس راځم دوستانو د دې لپاره دلته زه سټروک یا دیوال ورته انتخابوم. نو دلته مثلا په دې ډول سره زه دا دیوال ورته انتخابوم. تور رنګ ورکوم. په دې ډول سره یو څه یې سایز لویوم. په دې ډول سره ایږدم. نو اوس راځم دوستانو د دې لپاره د لیکنې سیوری دلته به دوستانو تاسو کلیک وکړئ. نو په دې ډول سره به دا سیوری پرېوځي. او یو بل څه دوستانو چې له ما څخه هیر شول، تاسو کولی شئ د کامن ګاید لپاره هم دلته اوس ما سیو کړی دی، زه نشم کولی. نو کله چې تاسو لکه په عمومي لارښود باندې دلته کلیک پرې وکړئ، نو دلته کولی شئ دوستانو په دې ځای کې د لیکنې سیوري کې دلته د کامن ګاید لپاره هم په همدې ډول باندې سیوری انتخاب کړئ، لکه څنګه چې ما د عمومي لارښود لپاره انتخاب کړی دی. دوستانو زموږ لوګو جوړه شوه. اوس راځو دوستانو دا دلته سیو کوو. نو تاسو به راشئ دوستانو دلته په عکس ثبتولو باندې په دې باندې به کلیک وکړئ او اوس به راشئ دوستانو د دې لپاره به اعلی سایز انتخاب کړئ او وروسته به دوستانو تاسو دا د تلیفون په حافظه کې سیو کړئ. نو دوستانو نننۍ ویډیو تر همدې ځایه پورې وه. هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوي. په راتلونکي ویډیو کې به انشاءالله زه تاسو ته د یوټیوب لپاره بینر جوړوم او د بینر د جوړولو طریقه به درته ښیم چې موږ څنګه کولی شو د یوټیوب لپاره یو ښکلی بینر انتخاب کړو او جوړ یې کړو. نور نو مو دوستانو په لوی الله سپارم. ښې شېبې او ښه وخت.